یاره زویه ډېره غټه اشتباه مو کړله. ګوره پلاره باور په خدای وکړه دا زړه مې داسې دی چې سم چاودو ته راغلی چوي. همدقه مې درته ویلې پلاره، نه په هغه وخت کې تا زموږ منله او نه دې په موږ په مقابل کې ودرېدی شو او نه اوس ودرېدی شو. درته مې چغې والې چې دا زموږ ورور دی، موږ یې پېژنو، دا مه لېږه دا مه لېږه. دلته تا ته کوم داسې باتوري کړې وه، ځمکه دې خرڅه کړه. درته مې ویل چې وه پلاره اول خو ځمکه مه خرڅوه، که ځمکه دې خرڅه کړله په هغې پیسو به په خپل وطن کې یو روزګار جوړ کړو، ته به هم پکې مصروفه یې، موږ به هم در سره یو ټکه پوکه به کېږي. الله مهربانه دی، خپل وطن هم دی ګل وطن. هلک دې واخیستو پړه خارج ته دې ولېږو، خو درته نه مې ویل چې دا ولېږه. ما ولې ولېږې والکه خبره خو هم صحیح ده، ما خو ته لېږلې، خو دلته مې د چې ولیده دا 5-6 بچیان دی، کور دی، دغسې دام هلته دا 4-5 بچیان واده یې کړی. خو ما ویل ګوره ما دا فکر وکړم، ما ویل چې دا جاره دی، راځه دا به لاړ شي، دا زموږ لاسونه به پیسپک شي، دا کور لږ خرچه به لږ برابر کړي. دا ځمکه خو ما صرف د دغې دپاره خرڅه کړله چې زه دا به پې هلته ولیږو. د تره زوی دې تللی هغه وګوره، د ماما زوی ته دې وګوره، وایي په بله ورځ خبر شوم وایي 2 جرې به ځمکه یې اخیستې د ماما زوی کې مې انسانیت و، دلته هم ډېر ښه ګرځېدو. د تره زوی کې مې انسانیت و، دلته هم ډېر ښه ګرځېدو. دا خو دلته هم خدای او رسول شرمولی و. تا ته ما ګوره بار بار ویلې چې وه پلاره دې نه څه نه جوړېږي نه تاسو چټي لګیا یاستئ. هلته لوفري کوي، هماغسې خپله پیدا ګټوي و خوري، سترګې دې راپسې راویستلې. درته هم ویلې چې دا ولېږوې، واده خو خیر دی، دا دومره خلک چې تللي دي ودونه یې کړي دي او مسافر خو کړی ده نو څه پروا لرله. اول خو هېڅ ضرور نه و، ښه مې ورته ویل چې راځه به دې خپل وطن کې وړو کې غوندې کاروبار شروع کړو. پلاره ته به هم پکې ناست یې، قلارې به په دخل ناست وې، موږ به هم پکې مصروفه ژوند. قسم په خدای زړه مې چوي، زړه بیرون دنیا وخوړو او دننه خپل ځان وخوړو. دنیا په دې وخوړو او ورور یې په جرمني کې دی، ورور یې په زوی په پلانکي ځای کې دی. پلاره ګوره دومره خدای والی چې ورته زنګ مې ووه، ورته ومې ویل چې وروره خدای قرآن ته وګوره پلار مریض دی. پلار مریض دی، همدقه لهجه راته وایي پلار مریض دی، چې پلار مریض دی تاسو هلته لږ ځمکه و هغه هم خرڅه سو، و په چیش کې کار وکړو، کار هم نشته بار هم نشته، نو څنګه وکړو؟ ګوره بچیه ته وایې دا به دې لېږلی چې همدا مې لېږلی وي او دا کارونه اوس ده کولې، ما او تا دلته څه کولی شو؟ پلاره دا خو موږ پېژنو که نه، دومره احساس و. دا د کم عمر انسان هېڅ کله هم خارج ته لېږل نه دي پکار. په دومره سختو په بدو بدرنګو لارو خچاقي لار اوس نه چیا جوړ شي یو ټیکټاکر، خو اوس داسې سټایل ووه داسې سټایل ووه داسې وکړه، زړه مې چوي، زړه وې شرموي. اوس بله ورځ مې ورته خبرې مې چې ورسره کولې، ما ته وایي دته دې واده کړی دی او دته دې واده کړی دی، وایي ما پرېږدئ که نه چې دا خپل ژوند جوړ کړم که نه. هغه دا خبره کوي او تاسو دا خبره کوئ. زه نو تاسو ومنم که د هغه ومنم، د چا ومنم؟ د هغې ومنه. د خلکو یو دانه په خارج کې کور یې خپله دې ویلې چې 2 جرې به ځای په هغه قیمتي ځای کې واغ. دغه مې درته وویلې که نه، د ماما زوی دی، د کاکا زامن دی، وګوره هر یو تللی دا اوس یې ځان ته کورونه واخیستل، ځمکې واخیستلې. ولا که پیسې چې راولي چې یو دوکان نه دی اخیستی، یو لږ ځمکه نه دی اخیستی، و چې شی کړی تر اوسه خوراک ته درته نه رالیږي. خوراک لاره داسې به وکړو څه چې شوي دي. د کلو خلکو ته یې وایم ټولو خلکو باندې غږ کوم چې خدای او قرآن ته وګورئ، د خپل اولادونه په کم عمر خارج ته مه لېږئ. هغه پیسې چې د هغه لېږلو باندې مصرفوئ یو باوري اعتماد کس که ولېږئ، ښه خبره ده چې هلته یې وګټئ په خپل وطن کې مصرف کړي. خو خبره دا ده چې په خپل وطن کې یو روزګار شروع کړئ. الله مهربانه دی. پلاره دې قصونه به تېر شو، مانځه وخت دی، ځئ چې ځو جومات ته دا زامن نه زامن کېږي.